السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم دوستانو، په نوی ویډیو کې درته فیسبوک کوم نوی اپشن چې زیات کړی دی د هغې په باره کې یو څه نه څه معلومات درکوم. د ویډیو لږه لیټ شوه، خو کومو دوستانو ډېر داسې کسان دي چې هغې ته یې دا اپشن چې کوم دی اوسه پورې نه دی ورکړی. خو فیسبوک کې دارک موډ اپشن چې کوم دی فیسبوک ایپ افیشل ایپ کې فیسبوک کې دا اپشن چې کوم دی دارک موډو دا اپشن فیسبوک کمپنۍ زیات کړو. نو دوستانو د دې اپشن په باره کې یو څه نه څه معلومات درکوم، د دې استعمال طریقه در زده کوم. د دې نه مخکې که چېرته تاسو په ټیکنو پښتو یوټیوب چینل کې نوي یئ، چینل سبسکرایب کړئ، په څنګ کې د بیل ایکن په آل باندې در سره ضرور کلیک وکړئ. که چېرته غواړئ همدارنګه ښایسته معلومات ترلاسه کړئ، نو دوستانو زموږ ټیکنو پښتو یوټیوب چینل سره تر اخره اوسئ. ورځو همدې طریقې ته ګورئ. تر ټولو اول چې کوم دی تاسو به پلی سټور ته لاړ شئ. پلی سټور کې به تاسو فیسبوک ولیکئ. فیسبوک به تاسو که چېرته نه وي اپډیټ کړی، ګورئ زما فیسبوک اپډیټ دی، نو دلته کې اوپن په ځای تاسو ته اپډیټ اپشن درکوي. دا فیسبوک به نوی کوئ. کله مو چې فیسبوک مو نوی کړو دوستانو، نو بیا به تاسو راشئ فیسبوک ایپ ته، په درو کیلو باندې به کلیک وکړئ. بره به تاسو ته ښکاري، لاندې به دلته کې په سیټینګ اینډ پریویسي اپشن باندې کلیک وکړئ. دلته کې به تاسو ته دارک موډ درکړي. اوس به ډېرو دوستانو ته دا موډ میلاو شوی هم نه وي، خو دوستانو اوس دا اپشن چې کوم دی ما ته یو میاشت په فیسبوک چې کله زیات کړی دی په فیسبوک کې یو میاشت مخکې زیات کړی دی، خو یو میاشت پس زما په فیسبوک کې دا اپشن زما په فیسبوک ایډ کې چې کوم دی یو میاشت پس را پیدا شو. نو که چېرته ستاسو په فیسبوک کې خام نه وي، له یو څه نه څه انتظار وکړئ، فیسبوک مو اپډیټ کوئ، انشاءالله ستاسو په هغه کې به هم دا زیات شي. نو د چا په موبایل کې چې نه وي هغه یو کمنټ راته حتما وکړئ. زما په موبایل کې خو بالکل همدا اوس نن را پیدا شو. ګورئ چې کله په دارک موډ اپشن باندې کلیک وکړئ، دلته کې تاسو ته درې اپشن درکوي. دلته کې که موږ په آن باندې کلیک وکړو، نو زموږ فیسبوک به همیشه لپاره په دارک موډ کې وي. که چېرته یې موږ آف کړو، نو د همیشه لپاره به زموږ دارک موډ بند وي. که چېرته موږ یو سیسټم سیټینګ باندې کلیک وکړو دوستانو، نو دلته کې به دوستانو زموږ موبایل چې کوم دی، لکه اوس دلته کې ماته دا موبایل اپشن راکوي، زما په دې موبایل کې دارک موډ شته. کله چې زه دا آن کړم دوستانو، نو زما فیسبوک به هم دارک موډ ته اټومیټک اوړي. نو دلته کې اوس تاسو ته ښکاري چې دارک موډ ته واوښتو. که چېرته سیټینګ اینډ پریویسي کې زه دارک موډ کې آن باندې کلیک وکړم، نو د همیشه لپاره به زما فیسبوک په تور رنګ کې وي. که چېرته زه دا بیا سپین رنګ ته واړوم، دلته کې ګورئ دارک موډ د موبایل سیسټم ختم هم کړم، بیا به هم زما فیسبوک په تور رنګ کې وي. نو په دې طریقې سره تاسو هم کولی شئ چې خپل فیسبوک مو په تور رنګ کې استعمال کړئ. خو دوستانو که چېرته ستاسو په ایډۍ کې دا اپشن نه وي زیات شوی، یو څه نه څه انتظار وکړئ، فیسبوک مو اپډیټ کړئ، نو انشاءالله ستاسو په فیسبوک ایډۍ کې به هم همدا اپشن را پیدا شي. که چېرته مو دا معلومات خوښ شوي وي، معلومات مو خوښ شوي وي دوستانو، ویډیو ضرور لایک کړئ. تر بلې ویډیو د لیدو په امان.